د نن شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسیې په مسکو کې ترسره شوي برید غندلی دی. یاد وزارت ویلي چې داعش په دغه برید سره یو ځل بیا روښانه کړه چې په افغانستان او نړۍ کې یې ګڼ ملکي وګړي په نښه کړي دي. دغه وزارت د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د سیمې د ثبات په مخه یو واضح دریځ رامنځته کړي. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه تایلنډ هیواد ته رسېدلې ده. ټاکل شوي چې دغه سیالۍ دورې له 5 تر 9 نیټې د تایلنډ په کوربتوب د افغانستان، استرالیا او مالیزیا هیوادونو ترمنځ ترسره شي. د 313 مرکزي قلي اردویان جاوید بلال وایي چې د توپچي مدیریت منصوبینو 130 ملي متري توپ او 1 میل زیو ترمیم کړل او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. د کونړ په مرکز اصل آباد کې د احصایې او معلوماتو ریاست لپاره نوې 2 پولیسه ودانۍ جوړه شوه. د مسؤلینو په وینا دغه ودانۍ په جوړېدو سره به په خدماتي برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي او د ځای ستونزې به یې حل شي. د زابل د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې یوې کلي موټر ته د پلیټو د ورکړې او لایسنس پروسې څخه یې 22 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. پر هیواد د یو لړ بهرني مالي محدودیتونو پشتون کې بیا هم مالي پلان سره سم 1402 کال په مالي او اقتصادي لحاظ د لاسته راوړنو ډک او بریالی کال و. په 1402 هجري لمریز مالي کال کې د مالیې وزارت له لوري ملي عواید په شفاف ډول راټول شول. د پکتیا ولایتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د 4.9 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یو کوچنی بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د 1 میلیارډ 811 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. په ننګرهار ولایت کې په لومړي ځل د سبزیجاتو د اصلاح شویو تخمونو د تولید پروسه پیل شوه. او په وروستي خبر کې به واورئ د کندهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي تیر کال په دغه ولایت کې 21 د شاتو فارمونه و خو سږ کال دغه شمېره 3 ته رسېدلې چې شاوخوا 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي.